دا ټول غمونه مې ستا په وجه اخیستي دي او وایي که نه چې د صبر مېوه خوږی صبر کوه خو ستا پسې مړ شوم په ایمان جبۍ مې پسې شوه خو یاره ما ته خو ته صحیح سړی نه ښکاري ته ما ته دا ډیبرې ښکاري هلکه ستا پلار څه نوم دی نیکه زما پلار اتوار ګوګل نامه ده دا څرنګه نامه ده یار والله نیکه اوس چې چېرته لاړ شو پته ورته ولګي راپسې راشي شهناز ولې جان تا خو بیا موډ اف کړی دی شابې سله تا د پته نشته ولې بابا جان زه ورکړم بل چاله زندګي یې راله تباه کړه نه نه شهناز دا نشي کېدی بابا جان به دې دومره ډزې وولم دومره ډزې وولم دومره ډزې وولم ایشه فیصله قرآن خاطر وکته ته ما نه وی چې دا ارزانې ټرې مرې مسکا بیا دې دا چغې شروع کړي دا ګاونډیان به موږ ته څه وایي مسلمانه تا ته څه پته ده شهناز یې ورکړه هغې کې داسې چلو شو چې ما سره جینکو سیلفیز وواصل چې زه کور ته راتلم د ما راجیب دونه ډک چې ما داسې وکتل د جینکو نمبر یې کاکا ته د چوکه پورې مې بو نه ځئ ولې نه بو به دې ځما 100 روپۍ به والې 10 روپۍ به درنه لیما نه مړ دغه ځای پورې خو 15 روپۍ اخلي نه کو 10 روپۍ راکې نو بو به دې ځم کني نه دې بو ځما ښځه در کومه دا پیسې والا کاکا الګا تا سره ما د 10 روپو خبره کړو تا خو 15 راکړې صحیح ده کنه ته پکې را سره را نه لې 15 پاتا او 15 پاما لکه زما د انډه چیک یاره ماما انډه دې وړه ده وزن یې نشته ستا یې شیخ انډې غټې دي په 10 روپۍ نه کنه باچا د شیخ د انډو پوستکی پینډ دی او زما د دې لالا مونږ د یخنۍ لمرو د دې جنکو یخنۍ نه کېږي نه یاره د دوی نه کېږي ولې جنکۍ چې یو بل ته ګوري نو سوځي ته چې اوس د انګریزي زده کړې نو ته به کې څه انګلینډ لازم دی جوخه کوم ځای کې دی والله ښکاري نه راته کېني ما به درته ښولې نور کارونه د الله په لاس کې دي خو یاره چېرته لاله د ښځې غم وکه یاره مړه ډېر شی خو دې خو ستا پسې مړ شوم په ایمان جبۍ مې پسې شوه ستا کم پوډر خوښ دی د میک اپ پوډر او که دا چې ته کم څکې مړه دا دواړو د خدای بې خو باسي ولې نو د سمو پوډرو مونږ تباه کړو د دې میک اپ پوډرو ښځې تباه کړې کباړي بازار کې ګرځي لیونی دی خلک داشي خلکانې سواد کې مې حجامت کو چې یو څو ځایه وینې کړم نو ما ته وایي تاسو څو وروڼه یې چې مینه کې وکتل سم ارې ما ورته یار که تا نه جمدې خلاص شو شپږ یو ګینې 15 پاتې شو زه خو تا سره واده نه کوم ته خو زما د نیا پاتې وکړه چې بل چا سره تاسو مې خلاف وو سنډه ستا معشوقه به بل چاته ورېږي او ته به ورته ګورې پښتو نشته زما پښتۍ نشته نو پښتو به راکې شي او څوک چې پښتو کوي که نه نو پښتۍ ما بچې مالوچ څه ته وایي سرجي دا سوال لږ اسان کې نو جواب به درته ووایم بچې دا هغه شیز دی چې مونږ یې په بړستنه کې اچو ها سرجي ټیزونه میخه دولم بوله ما د ټول عمر خیره مې چې لرې کو بیبي ویشي بچې ورکه چې یو پیاله چای دله په حقه خدای دې وبخښه هواله دا پیسې او لاړ شه او اټۍ د چیني راوړه بیبي بس معاف هم که که نه میخه ملا هم به له ستړي ستومانه شو اوس به چینو پسې